له نننیو پرچاویو تر سبانه باثباته برېښنا 22 میگاوات سولری در ولسوالی سروبی کابل بود. د ترکمنستان نه 1500 کیلوولت لاین لرو. چندین پروژه دیگه در حال تکمیل شدن است. تخمینا 900 میگاوات شاوخوا منگه دا انرژی برای انتقالو. رهبری د افغانستان برښنا شرکت دست روی دست ننشستند. شبرغان تر دشت الوان پورې د 90% نه پورته تکمیل شوی دی. با اساس کمبود برق پلانای پرچاوی تنظیم کردیم. یو بل 1500 کیلوولت لاین چې دی چې هغه د ازبکستان سره زمون قرارداد شوی دی. تولید برق از زغالسنگ خواهد بود. آبی فابریکاتو کې چې کوم رژیم د اوبو منګه درلوده. پلان پرچاوی روزانه است، پلانای پرچاوی شبانه است. 800 میگاوات برق آفتابی خواهد بود. 200 میگاوات برق بادی است. برق تولید از منابع گازی خواهد بود. د لویو بنسټیزو پروژو په پلي کېدو سره د افغانستان برېښنا راتلونکی روښانه دی. ستړو هېوادوالو د همت لیڅې راونغاړئ نور ورغ د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د هوا له تبدیدو سره د برېښنا د پرچاویو په اړه د پیرودونکو شکایتونو له زیاتېدو پر وخت خبرېږي. د برېښنا لګښت د پام وړ زیاتوالی او د تولید او انرژۍ تامین محدود ظرفیت د دې لامل شوی چې په ځینو سیمو کې پلان شوی پرچاوی پلی شي. در کل ما در حدود 1200 میگاوات برق ضرورت داریم. با اساس کمبود برق پلانای پرچاوی رو تنظیم کردیم. پلان پرچاوی روزانه است، پلانای پرچاوی شبانه است که پلان پرچاوی روزانه ما در حدود 4 گروه هستند. از 5 صبح پرچاوی ما شروع میشه. برای هر گروه ما 3 ساعت برق تامین میکنیم. بعد از گروه دوم 3 ساعت برق میگیره، باز گروه سوم 3 ساعت برق میگیره تا 5 دیگر. 5 دیگر باز گروه شبانه داریم. گروه اول ما از 5 تا 8 شب برق میگیره، باز گروه دوم ما از 8 تا 11 شب برق میگیره. بعد از او مصارف ما کم میباشه، کوشش میکنیم که باز به گروپا دوباره گروپایی که برق داشتن دوباره برقشون تامین بکنیم. د برېښنا شبکې د مدیریت ترڅنګ د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی ټیمونه شپه ورځ د برېښنا ویش بهیر له نږدې څاري. هدف دا دی چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ امر کړی دی چې باید پیرودونکو به برق پاتې نشي او د پیرودونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وشي. خو د برېښنا له کمښت او پرچاویو زیاتوالي سره سره د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ لاس تر زنې نه دي ناست، بلکې د دې ستونزې د هواري لپاره یې د برېښنا سترې او بنسټیزې پروژې په چټکۍ سره پر مخ وړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت تلاش کرده که با همکاری سکتور خصوصی بیشتر از 1900 میگاوات برق از منابع مختلف انرژی قراردادها را به امضا برسانه و این قراردادها مشمول منابع آفتابی که حدوداً 800 میگاوات برق آفتابی خواهد بود و همچنان حدوداً 800 میگاوات برق زغالسنگ تولید برق زغالسنگ خواهد بود و 140 میگاوات برق تولید از منابع گازی خواهد بود و حدوداً 200 میگاوات برق بادی است. در پهلوی تولید برق در بخش سبستیشن ها، ترانسمیشن ها و سیستم هم پروژه متعددی را با سکتور خصوصی به امضا رسانده که قرار است در جریان 1 الی 2 سال آینده اکثر پروژه به بهره برداری سپرده شود که خوشبختانه از جمله پروژه یک پروژه آفتابی که 22 میگاوات سولری در ولسوالی سروبی کابل بود به بهره برداری سپرده شد و چندین پروژه دیگر در حال تکمیل شدن است که 40 میگاوات در شیخ مصری ولایت ننگرهار است که قرار است در ماه‌های آینده به بهره برداری سپرده شود. 40 میگاوات آفتابی پروژه در ولایت بلخ است که کارهای ساختمانیش آغاز شده و به شدت جریان داره. د ترکمنستان نه 1500 کیلوولت لاین لرو چې د هغې ظرفیت تاسو تخمینا 900 میگاوات شاوخوا منګه دا انرژي برای انتقالو په هغه کې انشاءالله د هغه کارونه تر شبرغان تر دشت الوان پورې دا د 90% نه پورته تکمیل شوي دي او همدارنګه د دشت الوان تر ارغندی پورې دا ساحې چې دام په همده فیصدۍ په اندازه باندې د 85% شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. د په څنګ کې یو بل 1500 کیلوولت لاین چې دی چې هغه د ازبکستان سره زمون قرارداد شوی دی او په هغه باندې ډیر تیز کار روان دی. این دو لاین بزرگی که از ترکمنستان و ازبکستان می حدود 1600 میگاوات برق انتقال خواهد کرد که به ولایت کابل و ولایت های همجوار و به تمام افغانستان
برقرسانی خواهد شد. بنان پروژه زیربنای انرژی برق هر تکنولوژی به ماهیت از او دیده وقت زمان از او را در بر میگیره و این یک استاندارد جهانی است و این تنها در افغانستان نیست، در تمام دنیا پروژه زیربنای برق حدوداً از 1 سال تا 3 سال زمان میگیره که پروژه به بهره برداری سپرده شود. همداسې په آبي فابریکاتو کې چې کوم رژیم د اوبو منګه درلوده هغې ته مې اجازه ورکړه چې تاسو یو څه اندازه تولید زیات کړئ د هغې نه. د هغه نه منګه ډېر اعظمي اندازه تولید د هغه نه مخلو او په دې اوس ورځو کې هم دا تقسیمات داسې تنظیم کړي دي چې هر څوک په مساوي اندازه باندې برخه ولري. ټاکل شوې ده چې د دغو پروژو بشپړېدو سره د راتلونکو له 1 تر 2 کلونو مودې کې د هیواد کورنۍ برېښنا ظرفیت په څرګند ډول لوړ شي او د برېښنا کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. له همدې امله اوسنۍ پرچاوۍ د برېښنا تامین ظرفیت کمښت او په بېساري ډول د تقاضا کچې زیاتوالي پایله ده، نه د بېغورۍ او یا هم د بې پروګرامۍ. د افغانستان برېښنا شرکت د شته برېښنایي سرچینو اغېزناک مدیریت لپاره هڅه کوي څو برېښنا ټولو پیرودونکو ته په عادلانه او منظم ډول وویشل شي او هممهاله د لویو بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره د دې ستونزې اساسي حل لپاره عملي ګامونه پورته کوي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په نږدې کلونو کې د هیواد برېښنا ظرفیت په پاموړ ډول سره لوړ شي او هستوګنیزو برخو، صنعتي سکتور او اقتصادي فعالیتونو ته به د باثباته، دوامداري او باکیفیته برېښنا د لاسرسي زمینه لا ډیره برابره شي.